سلامونه نیکې هیله احترامات ملګرو خدای دې وکړي چې ټول به راته جوړ او روغ اوسئ ملګرو زه یو ځل بیا د یو نوي ویډیو سره راغلی یم په دې ویډیو کې ښیم چې موږ تاسې څنګه کولی شو په اف جي کوین کې سرمایه ګزاري وکړو څنګه کولی شو اس ډي ټي په اف جي کرنسي باندې تبدیل کړو او څنګه کولی شو اف جي کرنسي په سټیک باندې ولګوو ملګرو په دغه ویډیو کې مکمله طریقه ده دغه ویډیو تر پایه پورې درسره وګورئ ملګرو که چیرې تاسو زموږ چینل ته نوي یاست زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو ته هم یو لایک ورکړئ ترڅو زموږ هر نوی ویډیو لومړی تاسو پورې در ورسیږي ملګرو نو ورځو د ویډیو په لور نور وخت ونه نیسو ملګرو که چیرې تاسو سرمایه ګزاري کوئ نو تاسو به په دغه والټ باندې کلیک وکړئ ملګرو کله چې په والټ باندې کلیک وکړو بیا موږ تاسو ته دا رقم صفحه خلاصیږي بیا ملګرو موږ په دغه یو اس ډي ټي باندې کلیک وکړو کله چې په اس ډي ټي باندې کلیک وکړو ملګرو بیا په دغه ډیپوزیټ باندې کلیک کوو کله چې په ډیپوزیټ باندې کلیک وکړو ملګرو بیا موږ ته دا رقم صفحه خلاصیږي نو دلته ملګرو په دغه کوپی باندې به کلیک وکړو دغه لینک به کاپي شي خو ملګرو دغه چې ته مو ډېر پام یې ګوري دغه او دغه زموږ د لینک اخري عددونه دي او هغه زموږ د لینک لومړي عددونه دي دغه زموږ لپاره چې موږ مطمئن اوسو چې دغه زموږ لینک دی ګورئ ملګرو دغه زموږ د لینک اخري عددونه دي او دغه لومړي عددونه دي چې ته مو ډېر پام وي لومړي او اخري عددونه دلته راخیستي دي ملګرو لینک به کاپي کړو ملګرو ما لینک کاپي کړو او څه وایي مې کاپي کړو نو راځو ټریس والټ ته ټریس والټ خلاصوم نو ملګرو دلته زما سره 931 ډالر دي زه غواړم چې 930 ډالر سرمایه ګزاري وکړم نو په دغه یو ډي ټي باندې به کلیک وکړو بیا ملګرو په دغه سند باندې کلیک وکړو بیا ملګرو ته دلته دوه خطونه راړي یو دغه خط او یو دغه خط دی په لومړۍ خانه کې به لینک واچوو او په بله خانه کې به ډالر مقدار ولیکو څومره ډالر موږ ایستل غواړو چې وباسو نو ملګرو زه په لومړۍ خانه کې لینک اچوم او په بله خانه کې لیکم 930 نقشه کوي خو مې په لومړۍ خانه کې لینک اچوم او په بله خانه کې 930 مقدار لیکم نو ملګرو بیا په دغه نیکسټ باندې کلیک کوو ملګرو په کنفرم باندې کلیک کوو دلته خپل پاسورډ ورکوو دا زر باندې کلیک کوو نو دلته ملګرو لږ ورته انتظار وکړو لږ ورته انتظار شو څو زموږ ډالر په پینډینګ په حالت کې دي صحیح نو اوس راځو اف جي کوین ته په دغه باندې به کلیک وکړو وګورو ملګرو ګورئ څومره ډایرکټ راغی یو ثانیه وخت هم لا ونه نیو ډالر راورسېدل دغه ځکه کاروبار ټول بلاک چین دی ملګرو ډالر راورسېدو نو اوس موږ غواړو چې یو ډي ټي په اف جي کرنسي باندې تبدیل کړو نو بیا ملګرو په دغه سواپ باندې به کلیک وکړو په سواپ باندې چې کلیک وکړو ملګرو بیا موږ ته دا رقم صفحه خلاصیږي دا صفحه به داسې لږ پورته کش کړو ملګرو په دغه جې باندې به کلیک وکړو په دغه جې دلته ګورئ یو ډي ټي غواړئ که په اف جي باندې تبدیلوئ د لومړی خط به انتخاب کړئ او که اف جي په اس ډي ټي باندې تبدیلوئ بیا په د دوم خط باندې کلیک وکړئ نو هغه تر اوسه نه دي راغلي دا ډېر زر به راسي دغه بي ان بي په اف جي باندې تبدیلولی شو او اف جي په بي ان بي باندې تبدیلولی شو دا به ډېر زر پکې راشي پلان نشته نو پلان دغه یو ډي ټي شته موږ اوس غواړو یو ډي ټي په اف جي باندې تبدیل کړو نو ملګرو په دغه باندې چې تاسو مقدار انتخاب کړئ زه اوس دلته لیکم 930 ډالر نه 930 ډالر تاسو دلته ګورئ په دغه کې ډایرکټ هغه مقدار راپورته کړو ګورئ او که چیرې غواړئ چې دغه هغه کړئ مثلا زه غواړم زما سره اف جي وي زه په اس ډي ټي باندې تبدیلوم په دغه خانه باندې به کلیک وکړئ او دلته تاسو سره 12000 اف جي وي ګورئ دغه ډالر کېږي سملاسي چارج څومره وي دلته مقدار معلوموي 10.8 سنټه ډالر کېږي 2000 اف جي 10.8 سنټه ډالر کېږي او زه غواړم دلته 10000 ډالر ولیکم بخښه کوئ 10000 اف جي ګورئ 22 ډالر کېږي دغه دی ملګرو نو اوس غواړم چې دغه خپل ډالر په اف جي باندې تبدیل کړم 930 درته لیکم 1,33,333 ډالر کېږي نو ملګرو په دغه سواپ باندې به کلیک وکړو سواپ نو ګورئ ملګرو ډایرکټ تبدیل شي دلته تاسو کتلای شئ ډایرکټ په اف جي کوین تبدیل شول نو ملګرو اوس غواړو چې په سټیک باندې ولګوو نو په سټیک باندې چې لګوو دغه سټیکینګ باندې به کلیک وکړو کله چې په سټیکینګ باندې کلیک وکړو بیا موږ ته دا رقم صفحه خلاصیږي نو دلته به دا صفحه داسې لږ پورته کش کړو او دلته به مقدار ولیکو نو 1,33,333 غواړم سټیک کړم نو ملګرو په دغه سټیک نو باندې به کلیک وکړو
ګورئ ملګرو سټیکس ویل نو دومره اسانه. ملګرو دا دی زموږ اف جي کرنسي هم په سټیک باندې ولګېد. نو په توسپا باندې کلیک وکړئ. دلته تاسو ته ښیي چې کمه سرمایه ګزاري 12,000 FG ده او کمه سرمایه ګزاري په ډالرو باندې 10.8 سنټه USDT ده. نو ملګرو د دغه ویډیو په مطابق باندې تاسو کولی شئ سرمایه ګزاري وکړئ. د دغه ویډیو په مطابق باندې تاسو کولی شئ USDT په FG باندې تبدیل کړئ، FG په USDT باندې تبدیل کړئ او د دغه ویډیو په مطابق باندې تاسو کولی شئ چې FG کرنسي په سټیک باندې ولګوئ. او بل خبره ملګرو دلته تاسو ژبې تبدیلولی شئ. هره ژبه چې تاسو ته اسانه وي هغه انتخابولی شئ. په دغه ژبه کې انګلیسي شته، فارسي، دري، پښتو، ترکي، عربي. نو دغه د سرمایه ګزاري طریقه وه ملګرو. فعلا ښه وخت درته غواړم. د خدای په امان.